ملک صاحب یو عرض ما راوړی زما د هوټل تنور دی ډوډۍ په 15 روپۍ ده که چېرته په 10 روپۍ کړې وه نو به ډېره ښه سوې وه. بالکل نه ډوډۍ به په 10 روپۍ نه وي ډوډۍ به په 10 روپۍ ورکوې. هاي څه وایه ډوډۍ که دې په 10 روپۍ کله خو د عوام شور کوي په د علاقه کې بغاوت کوي خلک روډونه بندوي اورونه بلوي بیا بازاري وله ورځغلمه. ملک صاحب په ما بروسه وکړه ته په ما بروسه وکړه نور کار ماته رایلکه ته ناره وله په 10 روپۍ ډوډۍ ورکوه نیمې پیسې به ملک صاحب له راځي نیمې پیسې به تا اخلي سمه ده ورته په 10 روپۍ ډوډۍ ده. بس سمه ده ملک صاحب زه له ننه به ډوډۍ په 10 روپۍ خرڅوم. ملک صاحب تناره ډوډۍ په 10 روپۍ کړې ده نه ډېره ګرانه کړې ده ته خو لږ شه راسره وکړه چې دې ارزانه کړي موږ ډېر غریبان خلک یو. ملک صاحب ته خبره که نه خبر تناره والا راولاړ شوی ډوډۍ په 10 روپۍ کړې ده ملک صاحب تناره والا ته وایه ډوډۍ لږ ارزانه کړي موږ ډېر غریبان خلک یو. ښه په 10 روپۍ ډوډۍ کړې ده تناره والا اوس پې زه دستي علاج ور وکړم هلکه دلته راسه زما د عوامو سره ظلم شروع دی. جی ملک صاحب ورسه لکه هغه تناره والا راوله ده ډوډۍ څنګه ګرانه کړې ده سمه ده ملک صاحب زه یې ودستي راولم دا د ملک صاحب تناره والا مې دله راوستی تا دا ډوډۍ ګرانه کړې ده تا ته چا وایي چې تا دا ډوډۍ ګرانه کړه. ملک صاحب ما زه ډېره سخته غلطي اوس انده به دا شکایت نشته درته مې لاکه خدای کړي. غلطي ملطي نه تا د ملک صاحب د عوامو سره ظلم کړی دی ډوډۍ دې په 10 روپۍ کړې ده ته به ډوډۍ په سم نیمۍ کمه ورکوې اوس به ته په 15 روپۍ ډوډۍ ورکوې که دې د 15 روپۍ څه د 1 روپۍ ګرانه ورکړله ډایرکټ ملک صاحب په جیل کې بندوي په ګرځون بیا ولکه راووتې. ملک صاحب زه له ننه بعد په 15 روپۍ ډوډۍ ورکوم. ملک صاحب زندہ باد ملک صاحب زندہ باد ملک صاحب زندہ باد مجھے زندہ باد. صحیح سو هوټل والا ډوډۍ دې په 15 روپۍ ولا تا په 10 روپۍ غوښته چې په 10 روپۍ موږ در 15 روپۍ کله ها و خبره په دماغ کې واچوه 10 روپۍ ډوډۍ ستاسو ولې 15 روپۍ به د ملک صاحب له راوړې روزانه چې څه ګټلې 15 روپۍ د ملک صاحب دي 10 روپۍ ستا دي خوشحاله شوې اوس. ملک صاحب که خدای کړو 15 روپۍ ستا دي 10 روپۍ زما دي بس ملک صاحب الله دې عزت وکړه الله دې قدر وکړه. یاره کمال دې وکړئ ملک صاحب 15 روپۍ په ډوډۍ باندې ګټم تاله را روانه شوله تناره والا هم خوشحاله شولو عوام هم خوشحاله شولو انشاءالله ورتعالی را روانه الیکشن کې د چا پلار د تاسو الیکشن نشي ګټلی دا کار مې در وکړي. یاره زنده باد دا زموږ عوام چې دی دا بیخي ړوند دی په شي اثر نه خلاصېږي 15 روپۍ شی ګران که 10 روپۍ ګران که 15 روپۍ ور ارزانه که دی خوشحاله کېږي بس دا زموږ عوام دغه رقم. یاره ستا و دماغ ته سلام زنده باد.